هره ګړۍ د افغانستان له ګوټ ګوټ څخه تازه او کره خبرونه وڅارئ. له امنیتي او سیاسي بدلون نیولې تر ټولنیزو، کلتوري او اقتصادي مسایلو پورې موږ یې بې پرې او متوازن تر تاسو رسوو. هره ګړۍ له کندوز راډیو څخه. سلامونه او وخت مو بخیر. پام راړم د کندوز راډیو د دې ساعت مهم او وروستۍ خبرونو ته. نن دوشنبه د 18 نیټه ده چې د 2025 کال د سپتمبر له 8 نیټې سره سمون لري. روانه خبري غړي درته زه عبدالجلیل احساس وړاندې کوم. خو په پیل کې هم د څو مهم خبرونو سرټکي. په کندوز کې د سپینزر شرکت د تولیداتو ظرفیت لوړ شوی. افغانستان ته د ایران په صادراتو کې زیاتوالی راغلی دی. افغان لوبډله د پاکستان او سریلانکا پر وړاندې په درې اړخیزه لوبلړۍ کې ګډون کوي. او هند له افغانانو سره اوږدمهاله اړیکې لرو او د افغانستان پرمختګ ملاتړ کوو. اوس هم بشپړ خبرونه. په کندوز کې د سپینزر شرکت د تولیداتو ظرفیت لوړ شوی دی. په کندوز ولایت کې د سپینزر شرکت اعلان کړی چې د خپلو تولیداتو ظرفیت یې لوړ کړی دی. د دې شرکت مسؤلین وایي اوس د صابون بېلابېل ډولونه، د زغر او چګد غوړي، دستمال کاغذي، د پخلنځي رول، شامپو، یخ، واسلین او تشناب کاغذ تولیدوي. د دوی په وینا محصولات یوازې د کورني بازار لپاره نه بلکې بهرنیو هیوادونو ته هم صادریږي. افغانستان ته د ایران په صادراتو کې زیاتوالی راغلی دی. ایرانی رسنیو ویلي چې د دغه هیواد له سویلي خراسان ولایت نه افغانستان ته صادرات ډېر شوي دي. سږ کال د صادراتو ارزښت 104 میلیونه ډالر ښودل شوی. د ایرنا خبري اژانس د راپور له مخې ایراني چارواکو محمد کوهیګر د سرحدي راکړې ورکړې د همغږۍ شورا په غونډه کې ویلي له بندیزونو سره بیا هم د دغه هیواد سوداګري په ښه وضعیت کې ده. نوموړي ویلي د سویلي خراسان ترانزیت چې د افغانستان په سوداګري مالونو پورې اړه لري سږ کال په بېساري ډول ډیر شوی او ټول پړاوونه په ماهیروت پوله کې بشپړېږي. هغه ویلي سویلي خراسان ډیر سوداګریز مالونه افغانستان ته صادر کړي چې ارزښت 104 میلیونه ډالر کېږي. افغان لوبډله د پاکستان او سریلانکا پر وړاندې په درې اړخیزه لوبلړۍ کې ګډون کوي. افغان کرکټ ملي لوبډله د پاکستان په کوربتوب د افغانستان، پاکستان او سریلانکا ملي لوبډلو ترمنځ د 20 ورځو نړیوالو سیالیو په درې اړخیزه لوبلړۍ کې ګډون کوي چې د روان 2025 کال د نومبر میاشتې په 18 نیټه په راولپنډۍ کرکټ لوبغالي کې پیل شي او د همدې میاشتې په 9 به د قذافي په کرکټ لوبغالي کې پای ومومي. او وروستۍ خبر دا چې هند له افغانانو سره اوږدمهاله اړیکه لرو او د افغانستان پرمختګ ملاتړ کوو. د هند بهرنیو چارو وزارت ویان رنهیر جسوال ویلي چې نوې ډیلي د افغانستان د پرمختګ ملاتړ کوي. نوموړي د کابل او نوې ډیلي ترمنځ د اړیکو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې ویلي هند له افغانانو سره اوږدمهاله اړیکې لري او زیاته کړې ده چې هیواد یې له افغان حکومت سره هم په تعامل کې دی. دا د دې مهال مهم او وروستي خبرونه. تر بیا ښه وختونه. لوی الله ومل شه.